بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د یوټیوب چینل، د فیسبوک پیج او د ټیک ټاک آی ډي د قصو بابا نه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. نن د ډېره ښکلې خوندوره او مزیداره قصه راوړې ده. انشاءالله امید دی چې ستاسو په خوښ شوی. نو څه نوې قصه خو نه ده. د عمرایار او د دیوستان د قصې بل پارټ دی، اخرنی نمبر پارټ دی او څلورم نمبر پارټ دی او اخرنی نمبر پارټ دی. انشاءالله دا قصه خپل اختتام ته ورسېده. دغه شانتې په نږدې ورځو کې د محمود غزنوي قصه هم ختمېدوله او نور د دې نه علاوه نورې هم خوندورې ښکلې مزدارې اوږدې غټې قصې به شروع کوو که خیر وي. د عمرایار قصې له به راځو. نو د عمرایار قصې که شاته فرض کړه چا دا درې قصونه نه کتلي، دا درې پاټونه نه کتلي، نو هغه به د اخري پاټ او به د اخري قص خو به هغه د سره نه پوهېږي، نو هغه د لاول د نور قصتونه وګورو نو بیا به دی له راشي. په تېرو قصتونو کې تاسو مختلف واقعیت لیدلي وو چې ابن جواد قتل شي، عمرایار د دیوستان نه بصرې ته راشي، د هغه د بچ کولو لپاره خو څه خوند ونه کړي، کامیابي پکې ونه موندی شي او دغه شانتې مختلف نور واقعیات پکې وشي. نو نن به راځو نننۍ قصه په نننۍ خبر له چې په دې کې نن څه کېږي. عمرایار لا فی الحال په دغه کې دی، په بصره کې دی، یعنې په خپل کور کې دی. دوباره دیوستان ته نه رتلی چې هلته لاړ شو د شایپرستان هغه دواړه لوڼه رازادې کړي. لا فی الحال په کور کې دی، د شپې په خپل کټ کې په خپل پالنګ کې ویده دی ښه بېغمه، چې په دې کې ناګهانه ده ته داسې محسوس وشو چې زما دا کټ چوتېږي ولګي چوتېږي ولګي دا ګړزار جوړ دی. دی چې د خوبه راپاڅېد نو د دا کټ واقعي داسې د درزار جوړ دی، د څلورو ګوټو نه یو طرف نه چوتېږي ولګي د بل طرف نه چوتېږي ولګي. نو په عمرایار خو چونکې د ده د دې څیزونو سره لکه واسطه هم راغلی وه، ډېر خاص پروا به پرې نه وه، خو بیا هم داسې ناګهانه په خوب کې انسان پاڅي نو لکه هغه بیا هم ګبراوي چې خدای پاکه دا څه آفت راغی. نو عمرایار په منډه د دې کټ نه راټوپ کړه، غمې یا کوم هغه لال چې و هغه د ده په جیب کې و. ده چې څنګه د کټ نه راټوپ کړو نو مخې سره دا کټ په خپل ځای باندې په سکون شو، په خپل ځای ودرېده، بیا دغه درزار دغه ټوپونه بیا ونه کړ. دی چې څنګه د دې کټ نه راکوز شو نو بهر ته په کوم ځای چې خادمانو د هغه کمرې وې، یعنې د لبنا کمره وه، د حارث کمره وه، چونکې و خو دغه ښځه خاوند خو اوسېده به په بېلو بېلو کمرو کې، ځکه چې حارث به اکثر د شپې ډیپټي کوله یا څوکیداري به یې کوله. نو په دې کې د لبنا له کمرې نه چغه راله، چغه ترې راله نو عمرایار ته محسوسه شو یاره چې دلته چې دا څه بلا وه نو دا ضرور هلته تللې ده. عمرایار چې منډې د هغې کمرې ته یې ځان ورسوه، وایي ته یې ور وټکاوه خو ور دروازه نه کولاوېده او چغې ترې راتلې. چې عمرایار دا غاړې دراز شو چې په یو ګوی دا دروازه وواله، بس کونډه یې ماته کړه او دننوتو. چې دننوتو نو څه ګوري چې اوس لبنا قلار دمه ځای ښه په خپله بستره کې بېغمه اوده پرته ده او نه څوک شته نه لبنا چغه وي هېڅ هم نشته. عمرایار حیران شي چې یاره اوس خو دلته بېحده چغې جوړې وې او څه لویه غوغا جوړه وه، ورته سره اواز نشته. د ده شک دا و په دې یره کې یاره د لبنا باندې څه بلا راغلی ده یا هغه یېرېدلې ده. د هغې دپاره ده دومره په درز باندې دا دروازه ماته کړه، خو هغه د خدای بنده داسې اوده وه چې د ده په ادرز هم پوه نه شو. خیر ده بیا غلی شان دروازه بنده کړه او واپس راغی، واپس راووت. چې واپس راووته نو ده ته لرې د خپلې کمرې دا دروازه چې ده وکتله نو د دې کمرې نه سرنا شانتې څه روښنایي ترې راتله. عمرایار چې ورمنډه کړه نو څه ګوري چې اوس د ده کټ او د ده بسترې اور اغستی دی، دغه رغنډي خیجي دغه رار خیجي او کټ یې سوځي لګیا دی. عمرایار چې ورمنډه کړه نو بس اوبه اوبه یې راواغېستې، څه پچل وله او څه منډې ترړې ووهلې نو اوبه اوبه یې پرې ور واچولې، هغه اور یې خو مړ کړه خو د ده کټ او بستره هغه هر څه وسوځېده، هغې څه خوند ونه کړو. دی اوس دغه ځای کې حیران ولاړلی، دا لاسونه یې په ترخ کې ورکړي دي، خدای پاک اوس دا د دې شپې په ما باندې صافت رانازل شو، دا څه لانجې شروع دي. پوه خو دی په دې شو چې یاره څه غیبي څیزونه دي چې هغه دا ورانی کوي، دا رامیتوب کوي. نو ده ډایرکټ داسې کار وکړو چې ده هغه لال یا کمغمی چې د سره په لباس کې پروت و، په جیب کې پروت و، زر یې هغه راواغېست او په خوله کې یې کېښود. په خوله کې یې کېښود او ګیر چاپېر یې نظر
وکړو خو لکه د ده څه غیبي څیز په نظر رانغی. ته ویې ځه څوک به نه چې په دې کې ناګهانه د حارث د کمرې نه چغې رالې. د حارث د کمرې نه چې چغې رالې نو عمر عیار چې ورمنډه کړه په هغه پسې ځان ورسو. په هغه پسې چې لاړو نو هغه اوس دا چغې ووایي چې یاره مشره مار دی او په کمره کې 2 ماران دي او دا چغې ووایي او دا ملک یې په سر راغځوي. عمر عیار ورته وایي کوم ځای کې ماران دي؟ ته یې ووایي چې چېرې تا له ټک درکړه؟ هغه وایي چې نه ما له خو ټک نه دی راکړی. عمر عیار چې تا له ټک نه دی درکړی نو ما له هم ټک نشي راکولی، راځه چې وګورو. نو دا عمر عیار پسې روان دی او دی د شاتې نه د د خپو نه نیسي چې نه تمه ده نه تمه ده، لکه ډېر خطرناک باران دی. هلته په کمره کې ما ته چاجه کړی و، ډېر بد راته کاته ولاړ. خیر خو عمر عیار پسې بیا هم لاړ چې بیا لاړ نو هلته چې عمر عیار کاته نو هېڅ څوک هم عمر عیار به همیشه خپل لباس د شپې په خوب کې د خپل زنبیل به د شپې په اوده کېدو کې هم د خپل ځان نه به یې نه لرې کو، هغه شانته به یې اوږې ته پروت و، سره د دغې تیلۍ یا د خپله زنبیل به اوده کېده. نو په دغه ټایم کې وزره هم دا زنبیل و نو دو د دې زنبیل دا خوله کولاو کړو، اواز یې وکړو چې یاره په دې کمره کې هر څوک غیبي طاقت کې ځان یې ماران جوړ کړي هغه دې راقید کړی شي په دې زنبیل کې. خو په کمره کې خو څوک یې نه دی بیا بهر ته راوځي. هغه ته و چې مړه دې کې خو هېڅ څوک هم نشته سړیا، داسې یارېږي ملک یې په سر راغځوي مړه. نو دا دغه ورته وایي دا حارث ورته وایي چې نه خو دلته ماران و، زه خو لکه اوس دلته سخت یارېږم، زه خو دلته نشم اوده کېدی، زه به اوس څه کوم؟ عمر عیار ورته وایي چې پلاره مړه خو ستا نه سم پلار او نیکه جوړ شوی دی چې دلته نشي اوده کېدی، راځه زما په کمره کې څمله. خو داسې کار وکړو چې لاړ شه زما هغه بستره او پالنګ بدل کړه سوي دي او ځان له هم بندوبست وکړه هلته به اوده شي. دا حارث چې لاړ شو نو دوی واپس راځي ده ته وایي چې مالکه دا ته څنګه خبرې کوې؟ ستا خو داسې عظیم الشانه او داسې ښایسته پالنګ پروت دی او داسې مزېداره او داسې ښایسته بستره پرې پرته دی چې خو زما په خوبونو کې هم هغه نه راځي او ته وایې چا بدل کړه. عمر عیار حیران شي ها وایي دا څه وایي دغه شان چل که نه چې راشي چې ویني نو عمر عیار هسې ځان د دروغو نه په خندا کې مړه ما خو ستا سره ګپ لګوم. زه ته داسې کار وکړو چې بهر ته لاړ شه ځان له څه دغه وکړه کټ وټ را دننه کړه یا بستره په ځمکه خوره کړه او په هغې کې ویده شه. عمر عیار چې ده ته دا خبره وکړه دی بهر ته لاړ د کټ بسترې راوړو دپاره چې په دې کې لږ ساعت وشو دی واپس رانغی. عمر عیار شکي شو چې یاره هلکه واپس رانغی او چې څه چل به شوی دی چې بهر ته راوځي نو دی اوس څه ګوري چې حارث په هوا کې په استر ځوړند دی او په خوله کې کپړه ټومبلی شوې ده چې د هغې د وجې دی چغه یا آواز هم نشي کولی. نو عمر عیار خو په دغه ټایم کې چې کله دی بهر ته راوځي او د حارث ډېر ټایم نه نو د دغې راوتو نه مخکې په خوله کې دغه غمی یا لال ایښی چېرې که بهر ته څه د اوس نه څه څیز یا څه بلای چې که پیری میری صحیح چې زه یې د اوس نه وینم. نو دی چې دغه غمی په خوله کې ایښی خو دی په غیبي حالت کې دی چې دی په اثر په هوا کې ځوړند ویني نو دی راشي دی حارث ته اوږه ووایي چې اوږه ورته ووایي نو دی د ده په دې اوږه باندې راوغورځېږي چې راوغورځېږي نو دی دغه شان دی په اوږه راوړی دننه کمرې ته رانه باچي او خپل کټ ته یې ورغورځوي. خپل کټ ته یې چې ورغورځوي بس بیا یې له د خولې نه هغه کپړه لرې کړي. کپړه چې دې لرې کړه دا حارث چې راپاڅوي چغې کړي یاره وایي بلا ده او بلا ده او پیریان دي دا شی ده اخوا دېخوا چې په دې کې عمر عیار د خولې نه غلی و نو کې هغه غمی لرې کړي نو خو بیا راښکاره شي چې بیا راښکاره شي نو ده ته وایي هلکه ته څه چغې وایي؟ ده ته وایي چې توبې وباسه مالکه دغه شان پته نه لګي په نظر نه په هوا کې ځوړند کړی شوی وم او بیا اوس دا دی ګوره څه شي راوړم دلته ما لیدلی هم نه دی چې څه شي راوړم دلته دې کټ ته یې واچولم. عمر عیار صاحب مړه وایي ستا خو مړه په سترګو کې دي چتې دي ستا په نظر څه نه راځي ته خو د دغه ځای نه ما راوړې او دلته مې دغه کړه. عمر عیار د ده سره دا خبرې اترې کولې هغه ډېر زیات تېرېدلی هغه له یې د لاسه ورکولې چې په دې کې د لوبدا د کمرې نه بیا چغه راله. بیا چې د چغه راله نو عمر عیار ډایرکټ د خپلې کمرې نه منډه ووهله چې منډه یې ترې ووهله ډایرکټ د هغې کمرې ته یې ځان ورساو. د دې نه مخکې چې کمره یې کولاو کړې وه ډایرکټ خپل د زنبیل خوله کولاو کړه دا اواز یې وکړو چې یاره په دې کمره کې هر قسمه که غیبي قوت یې غیبي طاقت یي پیری یې بلا یې هر څه شی چې هغه دې په دې زنبیل کې راخیط کړی شي چې په دې کې ناګهانه چغې او کرکې ووهلی شي د عمر عیار زنبیل چې دی نو هغې کې یو دروب غوندې شو دا زنبیل دروند شو بیا سپک شو. عمر عیار ته پته ولګېدې چې دا شیونه مې ګیر کړي دا چې هر څه او هر څوک چې خو دا خو هغه شماره او
د هغه ښځه یعنې ابتي د عمر عیار دا خیال و چې یاره ما دغه دواړه په خپل ځانبیل کې خیال کړو دغې بلا نه زه خلاص شوم خو په دغه ټایم کې ابتي چې و نو هغه په تښتېدو کې کامیاب شوې وه او شماره راګیر شوی او د هغه د عمر عیار په ځانبیل کې قید شوی عمر عیار چې بیا لبنا پسې دروازه کولاو کړه هغو حارث او لبنا پسې ورغله نو هغه ډېره زیاته یېرېدلې وه هغه هم د حارث په شانتي وي چې یاره دلته دوه ماران او ما پسې راغلی و اوس د دې ځای نه غیب شو نو عمر عیار هغو له بیا دلاسه ورکړه به هغو پرې وخندل چې زه اوس هېڅ بلا هېڅ شی هم نشته تاسو اوس ښه بېغمه اوده شئ بېغمه خوب وکئ نو حارث هم د خپلې کمرې نه انکار او لبنا هم انکار نو عمر عیار ته وایي چې لکه تاسو زما پلاران چې زه به ستاسو دغه شم او داسې کار وکړئ لاړ شئ زما په کمره کې ویده شئ خو لکه ما معاف کړې اوس ما خپل سوچ ته خپلو فکر ته مې پرېږدي چې زه څه سوچ وکړم خیر دغه شپه تېره شي شماره او ابتي خو په عمر عیار باندې خپل وس وکړي خو عمر عیار لکه راګیر نه کړي یا د ده سره بل څه دغه ونه کړی چې ده څه نقصان ونه کړی چې علاوه د دې چې تکلیف ورته د شپې دغه ورسوي چې لکه ویرئ راویرئ منډې ترړې ترې وباسي چې یو ورځ نیمه وشي عمر عیار د ابن معاذ ځای ته لاړ شي د ابن معاذ سره میلاو شي یعنې کوم چې کوتوالي د هغه سره خبرې اترې ګپ شپ کوي د هغه نه نور معلومات هم کوي د شمیر په باره کې د ګپ شپ تپوس کوي چې یاره څنګه چل دی څنګه نه دی نو هغه ورته وایي چې یاره شمیر خو دغسې په درک کې دی وایي چې لکه زه به د خپل پلار د قتل بدل به زه ضرور اخلم په هر حال چې زه به خپل پلار قاتلان چرته هم نه معاف کوم نو په دې کې د عمر عیار د خولې نه دا خبر وځي چې یاره ما چې کوم دغه شماره او کوم ابتي هغه دواړه مې قید کړي دي او قصه ورته وکړي چې یاره دغه شپې دغه شان راغلي وو دغه لانجه جوړه کړې وه بس اخر کې خدای زما په لاس راوسته نو دغه کوتوال ته په دې اخر کې بیا ووایي چې ګوره خبردار داسې کار به وکړي که چېرې شمیر راغی نو لکه ته به شمیر ته دا خبره نه کوې ځکه چې د دغې پیریانو نه په باره کې زما څه سوچ دی او څه کار دی نو لکه هغه کار ما نه شي نو تر هغې پورې زه دا د شمیر په حواله کولی نه شم ځکه چې شمیر که په حواله شو خو وجني بیا هغه ورسره بل څه کوي نه کوتوال ورته وایي چې مړه ټیک ته بېغمه شه زما څه کار دی چې زه شمیر ته ستا خبرې کوم یا شمیر ته ستا حل ویم د دې نه چې یو ورځ نیمه تېره شوه چې دغه شمیر د کوتوال سره ملاقات له راغلی دوی ګپ شپ لګوي خبرې اترې کوي چې په دغه ټایم کې د کوتوال د خولې نه په خبرو کې دا خبره وځي چې لکه ستا د پلار چې کوم قاتلان وي یا کوم هغه پیریان چې خو عمر عیار نیولي شمیر چې دا خبره واوري داسې حیران شي په دغه ټایم کې کوتوال ته دا پته ولګي چې هلکه ما خو د عمر عیار سره واده کړې وه چې لکه زه به دا خبره چاته نه کوم ستا دا راز به چاته نه ښکاره کوم یا شمیر ته خو سره حل نه یم او دا خو زما د خولې نه خبره ووته زر بیا وایي چې مړه عمر عیار ته وګوره کار ته وګوره یقین مې پرې نه راځي یقین مې په ځکه نه راځي دا خبره چې هغه په هغه ټایم کې هم کول نو لکه هغه داسې مسکې کېدو دا خبره یې کول نو لکه ظاهره ده داسې چې هغه چې د خپل روب جوړولو دپاره د خپل نوم جوړولو ته دپاره دا خبره کوله شمیر خو په دې خبره پوه شو چې هر څه چې دي خو څه نه څه چل شوی دی څه نه څه چل شوی دی نو هغه خو د یو عامل زوی او تعویضونه او دا عملونه کول دا خو د هغه کار او خطا کړو نو دی د ده نه څه وخت د ګپ شپ نه بعد رخصت شو لاړ خپل کور ته چې خپل کور ته لاړ نو دا خپل عملیات شروع کړو خپل دم درود او خپل هغه ټوټکې وکړې چې د هغې په ذریعه باندې هغه ته دا معلومه شوه چې د عمر عیار په زنبیل کې څوک نه څوک قید شوی دی اوس ته دا پته نه لګېده چې ابتي او شماره دواړه قید شوي دي یا ابتي قید شوی دی یا شماره قید شوی دی خو دومره ورته د هغه ته اندازه وشوه یا دومره پورې حده پورې هغه ته پته ولګېده چې د عمر عیار په زنبیل کې څوک نه څوک قید شوی دی شمیر ته چې دا پته ولګېد نو شمیر وایي چې هر څه چې خو لکه په عمر عیار ترس پسې به تله غواړي هغه ته به ویل غواړي چې لکه دا زما په حواله کړه په سباله شمیر د عمر عیار کور ته راشي عمر عیار سره سلام کلام وکړي عمر عیار بیا په خپله بیټک کې چې کوم د هغه نه مېلمنو د ناستې ځای هلته کښېني ګپ شپ خبرې اترې کوي نو په دې کې ورته ډایرکټ دا شمیر وایي چې تره تا زما د پلار قاتلان قید کړي دي او داسې کار وکړه چې لنډه خبره ده خیر چې هغه زما په حواله کړه چې لکه زه د هغو سره خپل عمل وکړم هغو خپل انجام ته ورسو عمر عیار چې ده دا خبره واوري نو پته ورته ولګي چې یاره دا خبره د کوتوال
بخښنه غواړم پته ورته ولګي چې دا خبره د کوتوال له خولې نه وتې ده نو ډېره غوسه یې په دې اړه کې راشي چې لکه دې د خر بچي ولې دا حل ویلی دی ولې دا خبره وتې ده خیر خو عمرایار په دغه ځای کې دې شمیر ته انکار شي چې هلکه وراره دا ته څه خبره کوې ما چې ستا د پلار قاتلان قید کړي خو ما به یا تر اوسه وژلي چې وس مې پرې راتلی او یا به مې ستا په حواله کړ ما به تا ته پخوا حل ویله تا ته څنګه خبرې کوې ما نه دي قید کړي زما په لاس نه دي راغلي ما ها البته یو بلا یو پیری مې بل قید کړی بله شپه دغسې لکه تنګ کړی یم او د خوب او دغه نه ویستی یم لکه ډېر زیاتی راسره کړی دا مې قید کړی کوې چې د زامبې یې راوباسم تا ته یې وښیم شمیر ورته وویل چې نه نه تره ته که هر څه ووایې هر نمونه خبرې وکړې هر نمونه انکار وکړې خو ما ته لکه پته ده چې لکه تا قید کړي دي دا عمرایار ورته بیا انکار شي ده ورته وایي چې مړه تا لکه دا ته هسې لګیا یې د ما سره نشتې څوک او دغه را که چای څکې چې چای درله راوغواړم دا شمیر په دغه ځای کې غوسه شي او پاڅي او عمرایار ته وایي چې تره چای اوس نه څکمه خو زه خیر دی زه اوس لاړم او چای به په هغه ورځ څکمه چې زه کله په خپل طریقې باندې معلومات کوم او تا باندې ظاهره کړم او تا ته وښیم چې یاره واقعي چې زما دښمنان ستا سره دي او که ستا سره نه دي خیر شمیر په غوسه کې رخصت شي عمرایار باندې یو ورځ نیمه په کور کې بیا لږه په ارام تېره شي په بله ورځ په بله شپه عمرایار په خپل کټ کې ویده دی ارام کوي خوب کوي چې په دې کې ناګهانه ده ته داسې محسوسه شو چې یو ډېر دروند او یو ډېر باري برکم یعنې ډېر وزندار چیز زما په سینه باندې پروت دی او دا یو لاس زما په مرۍ ایښی دی د پرې مرۍ راله زور کوي او دا بل دې مرۍ راوړي عمرایار چې سترګې وغړولې نو په دغه ټایم کې خو د ده په خوله کې لال نه و چې د دغه بلا لیدلې بلا غیبي وه خو ده په اندازه باندې چې د ده په سینه کم وزن پروت کم دغه نو هغه داسې تیمبقه د ځان اخوی غوزار ده چې دغه طریقه وکړه نو دغه بلا لاړه او غراب شو اخوا ځای کې لوی درز شو عمرایار ځان د خپل پالنګ نه د خپل کټ نه بل طرف ته ودنګ او بل طرف ته یې ځان وغورځو او ډاریکه حمله کړه په جیب باندې د خپل جیب نه یې هغه غمی راویسته غمی چې راووسته څنګه چې ده غمی په خوله کې کړ څه ګوري چې اوس یو بلا ده یو کاپیره بلا ده یو غټ یو تنور څیز دی خو د ده په مخ کې د عامو انسانانو په شان د عامو شیانو په شان دی دوه سترګې نه دي دا مخ یې سچ د سترګو ډک دی سچ د سترګو ډک دی او غوږونه یې شاته سټ طرف ته دي په شاته د سر په دې سر په شاتنۍ حصه کې دي او ټول بدن یې مثال کې د کمر دی د کاڼي دی او دا بله دا غړمبار خیږي دا ډېره په غوسه کې دا غاړه چې غرب شي په عمرایار راټوپ په عمرایار چې راټوپ کړو عمرایار دی د مخکې چې د هغه د لاندې چقېدلی او ځان یو طرف ته داسې ورغورځو چې ځان یې ورغورځو نو د ده خو په دې بلا څه چار نه راته د دغې بلا سره ده مقابله نه شو کولی نو ده زر د زامبیل خوله کولاواله چې یاره د زامبیل کولا کړم د زامبیل نه مدد والم او دا چیز په دې زامبیل کې خید کړم ده په دې زامبیل چې څنګه حمله کوله او د زامبیل دا خوله یې داسې کوله په دې کې هغه بلا پې دا غړ بیا راټوپ چې دغه بلا پې راټوپ کړو عمرایار بیا د دې نه ځان یو طرف ته ورغړو د کمرې نه چې بهر ته ووتو چې بهر ته ووتو نو په دې کې دا بلا پسې بیا را رسېدلې وه او د دې نه مخکې چې عمرایار خپل زامبیل کولاواله د دې نه څه مدد دغسې یا د دې نه بلا نه ځان بچ کړو دا بلا ورته راورسېد دا بلا ورته راورسېد په دې له پاسه راټوپ کړو دی ځان سره وغورځو کته یې په ځمکه راواچو او د ده پر سینه له پاسه کېناست او د ده په دا مرۍ دواړه پر خپلو پنجو کې په لاسو کې راونیوه په دې راغورځېدو کې د عمرایار د خولې نه دغه چې کوم غمی او یا لالو هغه د ده نه وغورځېده د ډېر کوشش وکړو ډېر لاسونو زور قوت طاقت یې ولګو چې د دې بلا نه ځان خلاص کړم په طریقه سره چل ول ځان بچ کړم خو هغه یې په دې سینه دومره په طاقت ناسته او زه د دا مرۍ داسې نیولې وه چې لکه دی ته د خلاصېدو نه عمرایار بیا خپل لاس د زامبیل ته د غځولو کوشش وکړي چې د زامبیل نه امداد والم خو زامبیل یې هم په لاس رانغی ځکه چې دغه بلا یې په سینه ناسته او د هغې نه اخوا د هغه لاس نه غځېده نږدې دغه چې دغې بلا د عمرایار د ساه بندولو د وجې وژلی وی یا یې له سټ مات کړی وی څه طاقت یې پرې کړی چې په دې کې ناګهانه یو بل غیبي څیز راغی او دا بلا یې وواله او هغه ځای ته ورسېده چې هغه ځای ته ورسېده عمرایار خو لیدنه خو محسوسېده ورته او په دې کې څه په دغې بلا باندې څه نور اوازونه یا ګزارونه پې وشو او د هغې د لاسه د عمرایار په دې کور کې هغه چې کوم طرف ته بلا غورځېدلې وه په هغه ځای کې
د اور یو لمبه بله شوه او یو څو لمحو دپاره د اور هغه لمبه وه یعنې هغه بلا وسوځېده او ختم شو. عمرایار حیران شو چې دا څنګه چل شو څه کاته شو. عمرایار راپاڅېد اوس شپه ده تیاره ده څه ښکاري نه. عمرایار ته خو پته ولګېد چې هر څه څیز خو غیبي څیز دی چې زما مدد یې وکړو اوس دا خو ده ته هسې په نظر نه راځي. نو دی اوس لاسونه تپی جرځه هغه خپل چې کوم لال دی یا غمی دی هغه چېرته وګورم چې ما په خوله کړم او په خوله کې یې کېږدم چې وینم چې یاره دا څه شی دی چې په دې کې په ده باندې یو غیبي اواز ولګي او ده ته وایي چې عمرایاره ما ستا امداد وکړو یا ستا مې مدد وکړو او لکه د دې په بدل کې ضروري دا ده چې لکه ته اوس مزید زما خلاف څه کاروي ونه کړي یا لکه ما ته څه نقصان به نه رارسي. دا د یو ښځې اواز وي. عمرایار حیران شي. عمرایار ورته وایي چې ښه تا زما امداد وکړو چې تا زه بچ کړم نو اوس به زه ستا خلاف به زه مزید څه کاروی کوم یا به زه تا ته څه نقصان در رسوم خو ته صرف ماله دومره مهلت راکړه چې زه دغه ولګوم مشال ولګوم رڼا کړم. نو دغه غیبي اواز ورته وایي چې که ته مشال وم لګوې خو ته خو ما نشي لیدی. عمرایار وایي چې نه زه مشال لګوم زما خپل څه غرض دی خو ته ماله صرف لږ مهلت راکړه 2 منټه بیا زه ستا سره خبره کوم او تا ته به زه نقصان ولې در رسوم ما ستا سره وعده ده ځکه چې تا زما ژوند بچ کړلی. عمرایار زر زر مشال روښانه کړي هغه وله دا غړې مهلت ورکړي چې زه ټیک ته ته خپل مشال روښانه کړه. عمرایار چې مشال روښانه کړي مشال ولګوي بیا لګیا د ګیر چاپېره عملې و یو طرف ته بل طرف ته چې لږ کوشش نه بعد ده ته هغه خپل لاله غمی میلاو شي او ډایرکټ په خوله کې کېږدي. څنګه چې په خوله کې کېږدي نو عمرایار چې ګیر چاپېره نه څه ګوري چې په یو دیوال باندې چوته شماره ښځه ابتي ولاړه ده او چې عمرایار دا ابتي ولیده ته وایي ابتي ته د هغه موسکی شوه ده ته یې وي د شاه پرستان هغه غمی دغه مشال په رڼا کې وکوت که نه په خوله کې کېښود او زه دې ولیدم. عمرایار حیران شو. عمرایار ورته وویل چې لکه تا زه ولې بچ کړم ستاسو خو زما سره غټه دښمني وه ستاسو خو زما سره غټه غویمه شوې ستا لکه آخر په څه سوچ باندې زه بچ کړم. نو دغه ابتي ورته وویل چې یاره ما ته د دې لپاره بچ کړی دې لپاره مې بچ کړي چې ستا پسې سوال منت له راغلی سوال منت له راغلی م اوس خو مې په تا باندې احسان هم کو او ستا د وینا مطابق چې ته وایې چې لکه تا په ما باندې غټ احسان عظیم وکړو غټ احسان دې راباندې وکړو چې تا زما ژوند بچ کړلی نو ما په تا باندې غټ احسان کړلی د دې احسان په بدله کې ته ماله صرف دغه بدل راکړه دغه بدله صرف راکړه چې ستا سره په زامبیل کې زما خاوند قید دی یو خو زما خاوند را آزاد کړه او یو ځل سره زما زوی د مارا په قید کې یو هغه را آزاد کړه او بس زمونږ به هم ستا سره څه کار نه وي ستا به هم زموږ سره څه کار نه وي او د دې نه بعد مونږ د دې ځای نه لاړ شو او زه به خپل خوی خواب ته په ځان ورسوم. ما ته پته ده چې ته د دیوستان د شوترنګ نه د شاه پرستان لوڼه را ازادی چې د هغه په قید کې دي نو که ته هلته رالې نو زموږ به ستا سره څه واسطه څه کار روزګار ستا په کار کې به مونږ څه رکاوټ نه کوو رکاوټ به پکې نه کوو ها که زموږ د لاسه څه منډه تړله څه امداد کېدی شو هغه به راسره کوو لکه ته صرف دغه وکړه چې زما زوی او زما خاوند ما تاوله کړه. عمرایار لږ ساعت له سوچ وکړو بیا دې ابتي ته وایي چې خاوند خو دې زما سره قید دی خو ستا زوی چې دی نو ستا زوی زما سره نشته او تا ته چا ویلي چې ستا زوی زما سره نو دغه ابتي ورته ووایي چې ما مونږ ته شوترنګ ویلي او مونږ په خپل طاقت په علم سره دا باندې معلومه کړې وه چې زموږ زوی ستا سره دی ستا له راغلی دی او د هغې نه بعد مونږ په تا پسې لګېدلي بیا شوترنګ د ابلیس نه یا چې کوم د هغو شیطان دی کوم هغو د خپل خدای وایي د هغه نه مې امداد وغوښته خو هغه بیا وایي چې تاسو په خپل زور په خپل طاقت باندې عمرایار گیر کوئ او تاسو پسې ورشئ نو تاسو به په خپل عمل کې کامیاب شئ. نو په دغه طریقه مونږ چې بصرې ته راغلي وو دلته چې راغلي وو په دغه نیت په دغه اراده راغلي چې مونږ ستا نه زامبیل پټ کړو زامبیل چې مونږ ستا نه کله پټ کړو نو د هغې نه بعد به بیا مونږ په تا باندې خپل مختلف مطالبات ازمیو ته به مونږ مطالبات منې ځکه چې د زامبیل نه بعد بیا ستا سره دومره څه نه عمرایار ورته وایي چې ښه دا خبرې دي بیا ورته عمرایار چې ګوره داسې کار دی چې ستا زوی چې دی یا کوم د مارا چې دی نو زما سره په زامبیل کې قید نه دی زما سره په زامبیل کې نشته په بل یو ځای کې دی خو خیر د هغه قصه به زه تاسو ستا خاوند مخې ته وکړم زه ته راځه دننه کمرې ته راځه چې هلته کښېنو زه به ستا خاوند هم راځیر کړم ته به مې هلته چې مخامخ خبره وشي نو دا ابتي ورته وایي چې یاره ته خو ما دننه بوځې خو هسې نه چې دننه مې بوځې په خپل زامبیل کې مې بیا قید عمرایار ورته خندانې شي نو ورته وایي چې نه
چې تا به ما دومره احسان وکړو چې تا زما ژوند بند کړو، زه به اوس تا ولې قید کوم په دغه کې. خیر دوی دننه کمرې ته راشي چې په دې کې عمرایار د زنبیل خوله کولاو کې زنبیل ته حکم وکړي چې شماره د زنبیل نه رازاد کا رهای کا. شماره چې د زنبیل نه راوځي ګیر چاپېره ګوري نو څه ورته په نظر نه راځي، ځکه چې ابتي هم په غیبي حالت کې عمرایار هم لال په خوله کې یخې. نو دغه ابتي په دې شماره باندې غږ وکړي چې ته خپل طاقت استعمال کوو، خپل جادو استعمال کړه، د جادو په استعمال باندې ځان غیبي حالت ته راوله نو ته به مونږ بیا وینې. شماره زر زر خپل طاقت استعمال کړي، ځان غیب کړي، چې څنګه غیب کړي نو څه ګوري چې ابتي هم د په دې کمره کې یو طرف ته ناست یو طرف ته عمرایار هم دی. دوی شماره چې د عمرایار ولید نو سخت په غوسه کې شو، سخت په غوسه کې شو، د غوسې نه تور کېږي او شین کېږي. او دوی عمرایار ته وایي چې ګوره عمرایاره داسې کار دی چې زه اوس ستا سره نور دښمني نشته، او تا خو دغه د شای پرستان دا لال یا غمی چې دغه په خوله کې کېدي نو نن نه مخکې خو موږ ته په نظر هم نه یې راغلی، خو نن موږ ته په نظر راغلی. او ته دې څه کار وکړې چې لکه زموږ ستا سره څه کار څه واسطه نشي، خو زموږ زوی موږ له راکړه او بس موږ له لار راکړه چې موږ د دې ځای نه ځو، او نه زموږ ستا سره به بیا څه کار وي نه به ستا زموږ سره څه کار وي. عمرایار ته د خندانې شین شو، ده ته ووایي چې لږ ساړه خوره، ته خو ډېر ګرم خورې، ډېره تادي کې. او بیا ورته د ابتي د خولې او دغه ټوله قیصه وکړه او ورته ووایي چې لکه زما ستا سره اوس دښمني نشي، ځکه چې ستا ښځې په ما غټ احسان کړی دی، زما ژوند یې بچ کړی دی. بیا ورته وایي چې ګوره خبره پاتې شو د مارا یعنې ستاسو د زوی، نو ستاسو زوی چې دی ستاسو زوی زما سره نشي، خو د هغه په باره کې زه تاسو ته قیصه کوم، قیصه یې واورئ. زما خواله راغلی و. دی ورته وایي چې یاره څه وخت مخکې دغه شان یو ماشوم زما خواله راغی، دلته کور ته راغی، ما ته یې ډېر فریاد وکړو، ډېره ژړا یې وکړه، او وایي چې زما هېڅ څوک هم نشتي، او لکه زه ملازمت دپاره یا د نوکرۍ دپاره راغلی یم، ته لکه ما په خپل کور کې وساته یا ما له نوکري راکړه. نو هغه خو ماشوم و، زما پیړه خوږ شو، نو په هغه ټایم مې د حارث او لبنا ته حواله کړو چې بس دا ماشوم د ځان سره په کور کې وساتئ، او دا به زموږ سره به دلته په کور کې او د ده به د خپلو بچو په شان د خپلو ماشومانو په شان خیال پرې ساتئ. د دغې ماشوم نه چې ما تپوس وکړو نو ده موږ ته خپل نوم زبیر یې راته ووایي. دغه زبیر ماشوم زموږ سره د لبنا او حارث په سره داسې مینه کوله او داسې به یې ساته لکه د خپل ماشوم د خپل بچي په شانتې، ښه کپړې او ښه خوراک او ښه تیاره او را تیاره او به یې سم خیال به یې ساتو، ډېر مینه محبت به یې ورسره کول. ورځې شپې تېرېدې، خو په دې کې چې څه وخت وشو نو زه په دې زبیر باندې شکي شوم. په دې زبیر باندې شکي شوم چې یاره دا یو عام ادمزاد نه دی او دا څه بل څه دی. شکي پې په دې شوم چې یاره ده ته چې به ما څه کار ووي نو هغه به په دې شرنګ کې کړه چې ته د بازار نه څه سودا یا څه د څیز راوړو ویلې به ورته وشو نو هغه به په داسې منډه هغه څیز ته راوړو چې تا به وایي چې دی صرف د دروازې ته لاړو، بهر د دروازې نه ده دا څیز راواغست، حالانکې بازار لږ لرې دی. نور مختلف داسې حرکات عملیات یې وکړل چې ما ته پته ولګېده چې لکه دا چې دی نو دا انسان نه دی. په بله شپه چې دا زهیر کله وده کېدو نو ده ته ما وایي چې وراره ته داسې کار وکړه چې ته نن زما سره به ودو شي زما په کمره کې. دی ډېر زیات خوشحاله شو، دی بیچاره عمرو کاکا دا خو ډېره زبردسته خبره وکړه، تا سره وده شم او ما ته قیسې وکړې، ګپ شپ را سره ولګي. خیر و چې دی کله د شپې راغی زما سره پرېوته، دوی ما ته به د شپې وي چې که به زبیر بچیه که سره زه یو تپوس وکړم نو خفه کېږه خو به نه. دوی چې عمرو کاکا ته تپوس کوه ته څه به ولې خفه کېږم. وایي ما ورته وایي چې ته چې یې نو ته لکه ادمزاد نه یو انسان نه یې، خو ته ما ته دا ووایه چې ته څه یې، د کوم ځای د کوم ځای سره تعلق ساتي، کومې قبیلې سره تعلق ساتي او څه له راغلی. وایي دې زبیر چې دا خبره واورېدو نو د یکدم په دې کټ کې نیغ کېناستو او رنګ یې تک زیړ شو د یېرې نه او په رپېدو شو چې لکه دا خو ده ته زما اصلیت پته ولګېده. نو یې بیا له ما حوصله تسلي ورکړه چې بچیه یارېږه مه، زه تا ته نه څه نقصان در رسوم، نه د باندې غوسه کوم نه درته څه خفګان کوم، صرف ما ته ووایه چې چل څه چل دی، خبره څه خبره ده. نو هغه وایي چې زه یو پیری یم، ستا خبره ټیک ده، زه انسان نه یم، ادمزاد نه یم، خو ستا د دغې خبرې نه څه مطلب چې لکه ته د کومې قبیلې یا د کوم خلکو سره تعلق ساتي. وایي ما ورته وایي چې زما دې خبرې دا مطلب دی چې بعضې پیریان داسې وي چې الله والا یعنې مسلمانان یو دین مني، یو خدای او رسول مني، او بعضې داسې وي چې د شیطان پیروکار
د ګمراهۍ بېلارې بېدینۍ نو بعضې دغسې ما ستا دغه شان تپوس وکړو چې ته له کومو خلکو سره تعلق ساتې. نو دې زبیر یو سوړ اسویلی وکړو، ډېر د خفګان اظهار یې وکړو. وایي چې زه د دیوستان یم او زموږ د دیوستان چې کوم پیریان دي، کوم خلک دی، نو هغه د شیطان پیروکار دي او دغه یې مذهب دی او زه هم دغه ځای یم. نو ظاهره ده چې زما هم دغه خلکو سره تعلق دی. پاتې شو خبره دا چې زه دلته راغلی سړی یم، ولې راغلی یم؟ نو زه د وړوکوالي نه چې کله بیخي وړوکی یم، نو لکه دا زمونږ مشرانو، زما مور پلار او چې د نورو پیریانو دا د انسانانو په باره کې قصې کولې، د دې مختلف خبرې به یې کولې او دا قصې به یې کولې. نو زما په اړه کې داسې شوق راوچت شو چې لکه زه هم د انسانانو دنیا ته لاړم، دا انسانان مې د نږدې نه ولیدې چې د دې خوی بوی څنګه دی، د دې سلوک څنګه دی، د دې نورو کار روزګار څنګه دی، اخلاق یې څنګه دي، آیا دا دغسې دي زموږ دا مور پلار یا زموږ دا خلک څنګه وي او که نه دوی خویونه ښه دي. او دا شوق زما په اړه کې راتلو دا شوق تر دې حده راورسېد چې جنون ته راورسېدم. جنون مثال کې دومره شوق چې لکه په دغه شوق پسې بیا انسان بل طرف ته پسې څه نه ویني، ګټه تاوان دغه پکې نه ویني، دا پکې نه ویني چې دې که به ما ته څه تکلیف راورسېد، دا پکې نه ویني چې یاره د دې شوق پوره کولو، د دې جنون پوره کولو به څه قیمت وي. خو بس وایي چې هر څه وشو خو لکه چې ما دا خپل شوق سرته ورسولی دی. دغه ته د جنون حد وایي. نو دغه زما دا شوق د جنون ته ورسېدو، چې جنون ته ورسېدم، لیونتوب ته ورسېدم. نو ما داسې چل وکړو چې ما د خپل دغه نه هغه ځای نه څه لږ جادویي طاقتونه مې راواخیستل، د دغه نه راووتم، د دیوستان نه راووتم او رالم نو د بصرې ته رالم. او په دې بصره کې چې له اولني کوم انسان سره میلاو شوم نو هغه ته یې ته ډېر مهربانه او ډېر رحمدله انسان وي، تا زما سره ډېر ښه وکړه، ډېر ښه دې راسره کړي او ځان سره دې وساتلم. نو مرایار چې د ده قصه واورېده نو زه ورته ډېر حیران شوم. نو بیا دې ما تپوس وکړو چې ښه دغه خبره خو دې ټیک ده، اوس مخکې ستا صحیح راته د مخکې ته څه پروګرام دیوستان ته واپس ځئ؟ نو دې زبیر وي چې نه زه دیوستان ته واپس نه ځم. زبیر یعنې دماره ده وایي چې زه دیوستان ته هېڅ چېرې واپس نه ځم. دا هغه خوشی خلک دی، څښا خلک دی، انسانان خوري، ادمزاد خوري، د دوی وینې څکي او دغه ډېر بېلارې خوشی خلک دی. لکه زما هغه ملک ته زما خپل ملک ته اړ نه کېږي. زما دا انسانان خوښ شوي دي، دا خلک مې خوښ شوی دی او زما دغه په اړه ارمان دی چې بس زه د نن نه بعد به د دې انسانانو سره اوسېږم. مرایارو ته په دغه ټایم کې غلی شو. ده ته یې وویل چې بچیه که ته زما سره اوسېدل غواړې نو بیا به صرف یو کار کوې، هغه زما یو شرط دی چې هغه به ته منظوروې. هغه شرط دا دی چې ته به خپل مذهب پرېږدې، د شیطان پیروکاري به پرېږدې، یو خدای به منې، یو رسول به منې، یو دین به منې او د یو دغه یو الله پیروکاري به شروع کړې، د یو الله عبادت به شروع کړې او دغه ګمراه لار به پرېږدې. دې دماره یا د زبیر خو لاول د عمرایار ته داسې باټ باټ کاته چې دا لکه ته ما ته څنګه خبره وکړه. عمرایار ته وایي چې بچیه زه په تا باندې زور نه کوم، تا باندې زبردستي نه کوم، ستا خپل مرضي ده، خپل دې خوښه ده، ته پکې ښه سوچ وکړه. که زما سره پاتې کېدل غواړې، زما سره دغه شی د تره وراره رشته ساتي، زما سره اوسېږي یا زما سره پاتې کېږي نو لکه ته به دین قبلوې او که نه نو بیا ستا خوښه ده چې په کومه ځې ځه، زما د طرفه په تا څه پابندي نشته. دې زبیر ورته لږ ساعت باټ باټ کاته او بیا ورته وایي چې زه ټیک ده، ما ته منظوره ده، زه ستاسو دین هم قبلوم او ستا سره هم پاتې کېږم، زما خوښه ده، هر څه مې خوښ دي. عمرایار وایي چې ما په دغه ځای کې بیا د زبیر ته کلمه ووایي، شهادت کلمه مې ورته وویل، دی مسلمان شو او د هغې نه بعد مې بیا دی د انسانانو یو داسې مدرسې ته بوتلو چې په هغې کې شپه ورځ طالبان یا ماشومان پکې پاتې کېږي او د دین رڼا، د دین علم چې دی هغه حاصلوي او د هغې دپاره مختلف استادان یې مختلف سهولیات هغو ته میلاویږي او د هغه وخت مناسب دغه د سرکار په خرچه چلېدونکې مدرسې وي چې سرکار د طرفه ورته وظیفې میلاوېدې او خرچ خوراک هر څه به ورته سرکار د طرفه په هغه وخت کې. نو بیا مې دا ظاهر د ځان سره کړ، هغه مدرسې ته مې بوتلو، په هغې کې مې داخل کړ. بیا مې ورته وویل چې لکه ته دلته به دین به زده کوې، دلته به د دین رڼا حاصل کړې، دلته به ته علم زده کړې او دا خبره مې ورته په سختۍ سره تاکید وکړ چې لکه چېرې به هم د خپل یو عمل نه دا ته دلته نه ظاهروې چې لکه ته انسان نه یې، یو بل مخلوق یې، نو تا له به هم تکلیف نه جوړېږي او دلته نورو انسانانو له به هم تکلیف نه جوړېږي او ته د عامو انسانانو په شان
دلته دغه خپل علم حاصلوه، دلته خپل د دین تعلیمات یې زده کوه. نو بیا ما هغه بوتلو، هغه مدرسه کې مې داخل کړو. کله چې عمر عیار ابتي او شماره ته دا قصه وکړه، یو حق حیران شو، حیران یو بل ته کتل، چې لکه دا د څنګه قصه وکړه. نو بیا عمر عیار دې دواړو ته ووایي چې یاره تاسو که هر څومره کوشش وکړئ، خو لکه زما دا پوخ یقین دی چې زبیر اوس تاسو سره او تلونکی او ستاسو سره تلو والا اوس تاسو سره نه دی. دی ابتیو ته ووایي چې یاره دا خبره خو ستا صحیح ده، خو خیر هر څنګه چې زمونږ بچی دی، زمونږ اولاد دی، او لکه ته مونږ په هغه پسې بوځو چې مونږ د هغه سره میلاو شو، مونږ ته یې ځای وښیه، مونږ یې وینو، ډېر وخت مونږ لیدلی نه دی. نو مونږ چې ستا په خبره یقین راشي چې آیا ته دا خبرې رښتیا کوې که یا دروغ وی، او مونږ پسې بوځه. نو دا عمر عیار ته ووایي چې ټیک ده، زه به ورسره تاسو میلاو کړم، خو خوښه د هغه ده، که د سره تلو نو لاړ به شي، سره که نه تلو نو نه به ځي د سره په دغه کې زما بیا په کیسه کار نشته. خیر دوی بیا دی د عمر عیار بیا د شماره او بتي د ځان سره کړي، هغه مدرسې ته لاړ شي. درې واړه عمر عیار خو ادمزاد دی، یعنې انسان دی، او دغه نور دواړه د ادمزاد د انسان په شکل کې. دوی چې کله د زبیر سره میلاو شو، نو زبیر لاول د عمر عیار سره ډېر په خوشحالۍ میلاو شي، په شکل د خپل تره کې غاړه وله ورکړي. خو بیا چې دې نورو دواړو ته وګوري نو ویې پېژني چې دا زما مور او پلار دي. نو دا ابتي پسې بیا ورنږدې کېږي، ځکه چې ډېر عمر بعد یې لیدلي، ډېر وخت بعد یې لیدلي، او بچی مور خو بچي ته راټینګې نه چې دی ځان سره رانږدې کړي، خپلې غېږې ته رانږدې کړي. نو دا زبیر یعنې د ادماره چې دی دا ته یو قدم وروسته شي، او دوی ته وایي چې نه، زه د داسې خلکو سره نشم میلاوېدی، او زه د داسې خلکو سره دغه نشم کولی، سلام کلام نشم کولی چې کم په غلطو لارو یې د شیطان پیروکار یي. زه د یو واحد الله پیروکار یم اوس، او زه مسلمان یم، نو زه ستاسو سره نشم میلاوېدی. بیا ورته دا پلار وایي چې بچیا هر څه چې دي، که موږ په هر مذهب یا په کار په هره لار چې یو، خو یو خو ستا مور او پلار که نه، او ته داسې کار وکړې چې تا خپل لیونتوب خپلې خبرې پرېږده، زه چې ځو خپل وطن ته خپل ځای ته ځو. دا زبیر یعنې دا ادماره ورته وایي چې نه، هرګز نشي کېدی، ما زړه ته اوس د دین رڼا کوزه شوې ده، او زما زړه روښانه شوی دی، او که ما څوک ټوکړي کړي خو زه هغه ایسته ملک ته نه ځم، او نه زه دا دین پرېښودی شم. اوس که ستاسو خوښه یې او دغه کېږي، خو داسې دلته پاتې شئ، دلته یا په یو ځنګل کې یا په یو ځای کې ځان له څه بسیره جوړه کړئ، کور ځاله جوړ کړئ، هلته به پاتې کېږئ، او مسلمانان شئ، دا دین اختیار کړئ او مزې به کوئ. دا بتي او دا دغه ورته انکار کړي، شماره ورته انکار کړي، وایي چې موږ خپل مذهب نشو پرېښودی، او تا هم نشو پرېښودی، ته به هم زموږ سره ځې. نو په دغه ځای کې زبیر هم انکاري دی. خیر دوی میلاو شي، بل سره خبرې اترې وکړي، خو چې زبیر انکاري، نو زبیر واپس خپل سبق له لاړ شي خپلې مدرسې ته. دا شماره او بتي د عمر عیار نه په دې خبره رخصت شي چې موږ خو اوس ځو، خو خپل وطن ته نه ځو، موږ به دلته ګیر چاپېر یو، په دې خپل ځوی باندې موږ به بیا کوشش کوو، سوال منت زاري به ورته کوو، په څه نه څه طریقه، په هر حال چې د ده نه بغیر موږ نشو تللی، ځکه چې دا زموږ بچی دی، زموږ اولاد دی، زموږ ژوند دی. نو د ده نه بغیر خو زموږ ژوند نه کېږي، موږ چې دا دونه سختې مخ منډې تړلې او دا دونه دښمنیانې کولې، خو د ده لپاره کولې. نو موږ به د کوشش کوو، دی به ځان سره بوځو. عمر عیار ته وایي چې ستاسو خوښه ده، ستاسو بچی دی، چې څنګه تاسو سره کوئ نو هغه به تاسو خپله مرضي ده. نو دغه ابتي او شماره رخصت شو. عمر عیار بیا د زبیر سره میلاو شو، د هغه سره ډېر په مینې محبت باندې هغه سره خبرې اترې وکړې، او شاباسي یې وله ورکړه چې یاره ته په خپل واده یا په خپل دین باندې اوس ته کلک ولاړې. او بیا ورته په آخر کې دا خبره وکړه چې یاره ته تا مور پلار چې د هر مذهب سره تعلق ساتي، هر څنګه چې دي، خو ته به لکه د هغو سره ډېر ښه سلوک کې، په ښه ژبه په خوله به سره خبرې اترې کې، د هغو زړه به نه ازاروې، د هغو سره به بدې خبرې نه کوې. نو دغه زبیر ورته وایي چې تره ته بلکل بېغمه شه، زه به د دیو ډېر خیال ساتم، دا خو لکه دیو که دغه یو خبره ماته کوي د تلو ده، نو زه هلته نه ځم، او نه زه د خپل مذهب خپل دین او نه د خپل ځای پرېږدم. عمر عیار ورته وایي چې هغه ستا خپله مرضي ده، ستا خپله خوښه ده. د دغه ځای نه چې عمر عیار راواپس شي، نو د ابن معاذ ځای ته د هغه سره ملاقات له راشي، د هغه سره چې کله په دفتر کې کښېني، نو د هغه نه ګیله وکړي چې هلکه ما تا ته دغه شان خبره کړې وه چې ته به لکه زما دغه راز، زما دغه حل چاته نه یم، تا لکه زما هغه خبره شمیر ته بیا رسولې وه. نو کوتوال چې په دغه ځای کې معذرت وکړي او معافي ترې وغواړي چې هلکه زما دغه شان په خبرو اترو کې زما د خولې نه دا خبره ښویېدلې وه،
او ما بیا څه ډېر کوشش وکړو وروسته مې ولا خبرې لا پرتوګ جوړ کړه مشران چې متل کوي خبرې له مې پرتوګ جوړ کړو خو لکه بیا زما خبره د خولې نه وتې وه لکه هغه خبره اورېدلې وه او دغه شان چل شوی ها په دغه ځای کې یو خبره زما نه پاتې شوې ده چې کله ابتي د عمرایار نه دغه بلا وجله دغه بلا یې مړه کوله بیا یې عمرایار ته وي چې لکه ما ستا ژوند بچ کړه نو لکه ته اوس ما ته څه وایه مه او لکه زه ستا سره خبرو له راغلي نو عمرایار ته یې بیا وی چې لکه دا چې کومه بلا وه نو دا هغه عامل شمیر رالېږلې وه چې د ابن جواد زوی دی هغه په تا پسې رالېږلی او سره مرګ دپاره رالېږلی او ماتې ته بچ کړی نو لکه ته اوس ما ته څه مه وایه دغه خبره د ما نه په هغه ځای کې پاتې شوې وه نو دا خبره عمرایار راشي ابن جواد ته وي که چېرې دغه شان چل شو شمیر یعنې په ما پسې داسې یو بلا رالېږلو زما په مرګ پسې راپسې شوی دی نو ابن ماز حیران شو دا کوتوال حیران شي چې لکه شمیر اخر داسې کار څنګه کولی شي هغه تا ته تره وی او د هغه پلار ستا ښه ملګری نو هغه به اخر داسې عمل داسې کار به هغه څنګه کولی شي او زه داسې کار کوو چې ته راځه د هغه ځای ته ځو د هغه سره مخامخ خبره کوو عمرایار ورته وویل چې زه چې زه ستا پسې راغلم دې لپاره یم چې د هغه خواله لاړ شو د هغه نه د حقیقت خبره ترې واورو دوی دا خبره کوي چې په دې کې د شاته غاړې د دفتر د شمیر راننوځي هغه و چې د تلو ضرورت نشته زه خو دلته رالم راشي دوی سره میلاو شي بیا په یو کورسۍ د دوی سره کښېني چې په کورسۍ د دوی سره کښېني خبرې اترې شروع کړي نو عمرایار ته ډېر سخت د ګیلې اظهار وکړي شمیر داسې حیران شي وویل څه چل شوی نو بیا عمرایار دغه کوتوال ته ووایي نو کوتوال ورته بیا د عمرایار د خولې ټوله قصه وکړي دغه خبره چې دا شمیر واوري نو سم حیران شي دی وشي نه تا څنګه کېدی شي ته خو زما د پلار ډېر جوخ ملګری نږدې ملګری او ستا په باره کې خو همیشه ما ته زما پلار ډېرې ښې خبرې کړي ما ته یې ویلي چې لکه ته به د ډېر غټ قدر عزت کې که زه یم او که نه یم خو لکه دا مثال کې ستا تره دی چې ته مثال کې زما تره نو زه داسې ستا سره داسې عمل چېرته کولی شم او نور خو زه دا په تمه یم چې یاره ته به زما سره زما نه پلان انتقام علي زه به ستا دغه کومه ده ستا په مرګ پسې اوس درپسې یم او دغه خبره دغه ګیله خو زما په اړه کې شته چې لکه ستا سره دغه زما نه پلار دښمنان قید او تا ما ته حل نه وي خو ما لکه دغه څیزونه میزونه په تا پسې نه دي درلګلي او دا به دغې پیرۍ یا دغې څیزونه به تا ته دروغ ویلي او دپاره د دې چې زه په دغه څیزونو پسې ورپسې یم او د هغو په مرګ پسې ورپسې یم نو د دغې وجې به د هغو دا سوچ کړی او زما او ستا ترمنځ د اختلافاتو یا د جنګ یا د دښمنۍ دپاره چېرې دوی په خپلو کې ونښلي نو موږ به چې دا وایو د دې دپاره به هغو دا خبره کړې عمرایار ته چې دا خبره کړو عمرایار ویل چې هلکه دا خبره دې صحیح ده کیدای شي چې هغو دا خبره دروغ کړي د هر څه یې په ښه پله کړي بیا یې په تا راهړولي خو زه که بیا زما په لاس راغله نو لکه زه به دا حقیقت معلوموم او زه به تا ته ویم بیا نو دا شبیر ورته ووایي چې لکه بیا به هغه په کوم ځای کې ستا په لاس راځي نو دا عمرایار سوچ کوي که دوی ته د زبیر حال وی نو لاول سره خو شمیر نه پرېږدي دی به د خپل پلار بدل به دا زور به یې د هغه نه وباسي او بیا وایي چې لکه دا راز خو هغه چاته نه ښکاره کړی نو وایي چې لکه دا راز زه ښکاره کولی هم نشم دا راز ښه دی نو دی بس خبره واړې راواړې دی وایي چې مړه بس چې په کوم ځای کې ما له مخې له رالم ابتي زما سره د میلاوېدو وعده کړې ده خدای راته نه دي ویلي چې کله به راځي په کوم ځای کې به راځي چې کله زما سره میلاو شو کله ما له راله نو زه به یې تا ته بیا ووایم او زه به تا ته خبره وکړم عمرایار ته چې دا خبره وکړه عمرایار چې ورته دا خبره وکړه نو ده داسې وخندلی غلی ونکې پاتې شو چې ځه ټیک ده نو بیا د عمرایار دغه د دوی سره سلام کلام وکړو د هغه ځای نه رخصت شو دې شمیر د ابن معاذ ته وی چېرته عمرایار چا چې دی نو دا ډېر رذیل سړی دی ښه چېرته هم ګورې چاته خپله ټوله خبره نه ښکاره کوي دا ابن معاذ کوتواله ته وایي چې دا خبره دې ټیک ده عمرایار ګوره ډېر هوښیار او ډېر یو عیار او یو ډېر تکړه انسان دی ډېر ښه انسان دی او صرف هغه کار کوي چې د چا د نورو بندیانو د نورو خلکو پکې خیر د چا د نقصان او د چا دغه کوشش نه کوي د خپل ملګرو د خپلو یارانو دوستانو د خیر دپاره کوشش کوي دا خبره به د شمیر ښه ونه لګېده خو غلی پاتې شو عمرایار چې کله کور ته واپس راغی نو دغه ځای نه ده سوچ وکړي چې یاره اوس ورځې پکې پوره واخت یو شوترنګ دی به د خبره د فکر نه وتي ماحول به سوړ شوی اوس په کار داره چې زه د دې ځای نه واپس لاړ شم ما چې د شاه پریستان سره کومه واده کړې ده کومه خبره مې کړې ده
چې زه هغه واده او هغه خپله خبره سرته ورسوم. نو عمر عیار دغه شان چل وکړي چې خپل ضروري ساز سامان راولي، په سهار له ځان تیار کړي او د حارث سره د لبنان سره میلاو شو. هغو ته هم دغه خبر وکړي چې دغه شان دیوستان ته واپس روان یم او دا ورته تاکید وکړي، دا خبره ورسره ډېره په سختۍ وکړي چې لکه خبردار دا خبره به چاته ظاهروي نه، چاته به دا حل نه وایي چې زه چېرته تللی یم. د هغې نه باید بیا راوځي او د ظهیر سره ملاقات ته لاړ شي، د هغه سره ملاقات وکړي، د هغه سره میلاو شو، هغه ته هم خبر وکړي چې زه داسې یو کار دپاره روان یم او ته هم بس د الله نه سوال کوو چې زه په خپل میشن کې په خپله منصوبه کې کامیابه شم او بیا راشم او الله زما حفاظت وکړي. نو دغه ظهیر ورته وایي چې دا الله دې ښه ساته او الله دې د سختو نه او د مشکلاتو نه وساته. د هغې ملاقات نه بعد دی وروسته په خپل قاچار یا په خپل اس باندې سور شي او روان شي. روان دی سفر کوي چې کله د بصرې چې کوم بارډر دی یا چې کوم اخري حد دی چې کله هغې ته نږدې شي، نو په دې کې څه ګوري چې شمیر د ده مخې له راشي. شمیر چې د ده مخې له راشي نو ده ته وایي عمر عیار ته وایي ته څه کوې، چېرته روان یې؟ یاره ته ښکاري داسې چېرته څه ډېر لرې روان یې ځکه چې ډېر ساز و سامان دی راغستی. عمر عیار ته وایي چې او زه خو روان یم بغداد ته، خو ته څه کوې؟ نو هغه شمیر ورته وایي چې یاره زه خو دلته یو قافله وه د هغې معلوماتو له راغلی یم، خو ته چې بغداد ته روان یې نو بغداد ته خو دا لار نه ده، دا لاره خو موصل ته تللې ده او ته خو بغداد ته روان یې، نو ته دلته بیا څه کوې؟ نو عمر عیار خو دته داسې نه شي ویلی چې زه خو دیوستان ته روان یم، د هغې په ترتیب کې یم او دا قصه یې خو ورته نه شو کولی، خپل راز دی خو نه شو خبرولی، ځان یې ترې خلاصو. نو عمر عیار ورته وایي چې نه دلته د سرحد سره نږدې یو کلی دی، زما په هغې کې څه کار دی، هغې ته به ځم، نو د هغې نه به وروسته زه بیا بغداد ته ځم. خیر دوی په دغه ځای کې یو بل سره خبرې اترې وکړي، رخصت شي. دا شمیر په دې رخصتېدو کې ده ته ډېر په بد نظر ګوري. عمر عیار په خپله لاره روان دی، زامبیل د ده غاړې ته اچولی شوی دی او دی په خپل اس باندې ناست دی، روان دی چې په دې کې ناګهانه غیبي او په ده باندې د ده املا یو داسې ګزار وشو، ته به وایې چې یو څیز راغی یا کمر راغی یا څه بلا راله او دی په دې املا کې و او دی چې د دې اس نه ودانګ او عمر عیار په هغه ځای کې ولګېد او اس یې بل طرف ته ولګېد. اس یې د یرې نه هڼارې شروع کړو، منډې کړې، هاخوا څه ونې بوټي په هغې کې ودرېد. عمر عیار حیران ګیر چاپېره څه کول، وایي خدای پاکه دا څه چل وشو؟ دا حمله چې وشوه نو عمر عیار زر خپل غمی راواغېست او هغه په خوله کې کېښوده. چې دغه یې په خوله کې کېښوده نو ګیر چاپېره تماشه وکړه نو هېڅ هم نشته، خاموشي هېڅ شی هم په نظر نه راځي. عمر عیار بیا پاڅېد، د ځان یې ټک و راټک و، خپل اس یې د لاسه رادلاسه کړ، خپل اس یې واپس راواغېست او هغې ته وروخته روان شو. روان دی چې په دې کې بیا ناګهانه څه څیز راغی، د عمر عیار سره وجنګېده. عمر عیار د خپل اس نه بیا تیبک شو، ښکته وغورځېده، اس یې بیا ورمنډې کړې، د یرې نه دا هڼارې ختو یو طرف ته یې لتې چوتولې لګولې او لاړې کړې، یو طرف ته یې منډې کړې او ودرېده. عمر عیار زر خپل جیب ته حمله وکړه، غمی راوسته، په خوله کې یې کېښوده چې څه ګوري، چې د ده مخې ته اوس یو بلا ولاړه ده، خو بلا یو داسې شکل کې بلا ده، یو داسې څیز دی چې نه یې سر ښکاري، نه یې لاس ښکاري، نه یې مخ ښکاري، نه یې خپې ښکاري، په ټول بدن باندې ګیر چاپېره دا تک تور اوږده وختري چې خوا او شا ګیر چاپېره د هغه نتلي دي، پرې ځمکه پراته دي او دا ټول څیز دا ټوله بلا په دې ویښتو کې پټه ده. بیا چې عمر عیار چې دا بلا ولیده نو دا عجیبه بلا، نو عمر عیار زر په خپل زامبیل باندې حمله کړه، د دې نه مخکې چې دې بلا رپ والی وی یا په ده پسې راتلی نو چې دا په دې زامبیل کې بنده کړي. ده چې څنګه د زامبیل خوله کولاوله، په دې کې دا بلا چې د هغه ځای نه راټوپ کړو په شکل کې د یو بال، او چې راغه دا عمر عیار چې په سینې و جو هغلته یې تیمبک کړو، هلته یې چې تیمبک کړو بیا چې عمر عیار پاڅېده او تماشه یې کوله نو بلا نه وه، چې ته غیب شوې وه. عمر عیار حیران شو چې یاره دا خو څه نه څه څیز لکه په ما پورې یخته شوی دی، خو الله دې خیر کړي چې څه بلا ده. خو بیا خپل اس ته وختو، بیا خپل سفر روان کړو ځکه چې بلا غیبه شوې وه. څه ځای چې ده سفر وکړو، څه ځای چې دی لاړ نو اوس ناګهانه د ده دا وجود اوس داسې میږي کېږي، وجود یې غني کېږي. ده زر هغه خپل لال یا خپل غمی چې کوم دی نو په خوله کې کېښود، ځکه چې مخامخ د ده په بدن پورې څه نه ښکارېده، ده ته ډېر تکلیف و. ده چې خپل بدن ته ګیر چاپېره وکړ نو داسې واړه چینجي دومره حد کې
د ګوتو نه اوږده اوږده د ده په بدن پورې نښتي دي، ناشنا او عجیبه شکل کې چینجي دي او د ده د بدن ځای په ځای چیچي، ځای په ځای سکونډي او د ده په دې بدن پورې نښتي دي، لګیا دي په داسې شکل کې چې لکه د ده دا بدن خوري. عمر عیار چې دا څیزونه ولیده، دا چینجي ولیده، نو زر یې ځان د خپل اس نه وغورځو، د خپل اس نه یې وغورځو او حمله یې کړه، چینجي یې راونیو. چې چینجي یې راونیو نو هغه چینجي ډایرکټ د ده ګوتې په دې سر حمله کړه. عمر عیار د تکلیف نه چغې کړې چې خدای پاکه دا څه قیامت دی. عمر عیار ته پته ولګي چې ځکه دا چینجي په لاس وټکوام د ځان په لاس کوم، لکه دا خبر ډېره ګرانه هم ده، په دې چل زه د دیونه نه خلاصېږم. ډایرکټ یې ځان بالکل او عمر عیار چاګه کړه او وایي چې دا ټول چې کوم چینجي دي ما ته تکلیف راکوي، دا دې په زامبیل کې قید کړی شي. عمر عیار چې دا خبره وکړي، دا ټول چینجي دا ناګهانه د ده د بدن نه بیل شي او لاړ شي په هوا کې، ټول یو ځای ته راټول شي، یو غوټه شو، غرب شي چې هغه بلا ته جوړه شي، هغه ویښته واله چې د هغې نه شاته په عمر عیار حمله کړي او دغه بلا سره ډېرې چغې ووایي، ډېره ناکاره کرکې ووایي، ډېر تاو راتاو شي، خو بیا د زامبیل طاقت په هغې باندې ازمیالی شوی او د زامبیل طاقت بیا هغه بلا راکاږي ځان ته په زامبیل کې قید کړي. د هغې نه بعد عمر عیار راپاسي، خپلې کپړې ټکوي راټکوي، بیا هغه خپل اس د لاسه را د لاسه کړي. د دغې نه بعد دا لال یا غمی چې دی نو دغه په خوله کې کښېږدي، وایي چې یاره د دې نه بعد هم کیدای شي چې څه نه څه څیز مخې ته راشي. خو حیران دا دی چې دا بلاګانې اوس زما له مخې له ولې راځي او داسې عجیبه بلاګانې خو مخکې چېرته ما له مخې له نه دي راغلي. خیر دی روان دی دغه غمی په خوله کې چې ښه پوره سفر وکړو، ده په یو ځای کې نو اوس څه ګوري چې مخې ته د ده اوس یو سړی ولاړ دی. سړی په عجیبه شکل کې دی، د سړي نیم مخ سوځېدل دی، نیم مخ داسې دا نیم طرف یې سوځېدلی، تک تور سکروټه شوی دی، نه پکې سترګه شته نه پکې څه ښکاري، خو بس هسې یو سوی شی نیم مخ یې روغ دی. لاندې خپې چې داسې نرۍ نرۍ خپې دي، په مثال کې د ډکو او د خپو د نامه نه په بر هغه داسې یو پهلوان دی چې داسې یو کاپیره بلا را چې داسې بل پهلوان عمر عیار لیدلی نه دی، یو غټ پهلوان دی او په لاس کې ورسره یو اوږده توره ده او ډېر په غوسه کې دی، ډېر په قهر کې دی، عمر عیار ته ګوري. عمر عیار چې دا بلا ولید نو عمر عیار ته پته ولګي چې دا هم څه خطرناکه بلا ده، څه غیر انساني څیز دی او ضرري څیز دی. دې نه مخکې چې دی په تا حمله وکړي خو راشه زر زر په زامبیل کې قید کړه، ځکه چې ته خو روان یې دیوستان ته د غټې منصوبې دپاره او دا په څه پلان جوسر شوی دی چې څنګه د خپل زامبیل ته حمله کوي چې په دې کې ناګهانه چې دغه انساني بلا چې دی د خپل توره ورسره اوږده توره ورسره د خپله توره چې دا غاړې داسې راونیسي توره راوږده شي، راوږده شو ډایرکټ د ده د زامبیل د لاس کې ته واچو. عمر عیار د دې نه مخکې چې زامبیل ته لاس کړي نو دا زامبیل چې په دې توره کې داسې اوچت کېدلی غرب شي هغه ځای ته یې غورځوي. عمر عیار چې دا ویني نو د اس نه راټوپ کړي او پرې خپل زامبیل پسې ورمنډي. دغه بلا د عمر عیار د وجلو کوشش کوي، ورمنډي پسې کې په دغه تورو ګزارونه کوي پسې. عمر عیار ته کله یو طرف ته ټوپ کوي، کله د بل طرف ته ټوپ کوي او کوشش یې دا دی چې زه خپل دا زامبیل راونیسم، خپل دا زامبیل راټینګ کړم، ځکه چې زامبیل نه علاوه خو زما په دې څیز په دې بلا وس نه راځي. او بل طرف ته هغه پې داسې ګزارونه کوي، داسې حملې پې شروع کړي چې دی زامبیل راغستو ته نه پرېږدي. عمر عیار ته کله یو طرف ته منډه کوي، کله ته بل طرف ته منډه کوي، کله ته بل طرف ته. عمر عیار ته چې کله پته ولګي چې دا بلا خو لکه هسې ما دې زامبیل ته نه پرېږدي او د دې سره چل کول غواړي، چل ورسره دی داسې وکړي چې د دې زامبیل په مخالف سمت کې منډه شروع د دې بلا نه تښتي. بلا وایي چې لکه داسې شی دی، دی خو لکه خپله زامبیل پرېښود روان دی، بلا پسې ورپسې منډې دی بل پسې منډې وهي دی دا غاړې چې منډې کړي چې ښه پوره دا بلا لرې بوځي په ځان پسې. عمر عیار د هغه طرفه راتاو شي داسې په ګول دایره کې، دا بلا پسې هم دا غاړې راپسې ده. عمر عیار چې راتاو شي دا بلا پسې شاته ښه لرې روانه ده، خپله توره ورسره ده او دی ترې مخکې ده پسې ورپسې ده، په دې چل ول کې عمر عیار دا غاړې چې راشي خپل زامبیل ته ځان راورسوي، په خپل زامبیل پسې راټوپ کړي، د خپل زامبیل په لاس کې والي. بلا ته چې پته ولګي چې یاره د ده خو زامبیل په لاس ورغی، لکه اوس خو اخري لمحات دي بل څه نه کېږي. هغه چې دا غاړه راټوپ کړي په هوا باندې توره داسې اوچته کړي، نږدې دی چې د ده ککرۍ له یې رااچوي، د ده دا بدن دوه ټوټې کوي چې دی زر د زامبیل خوله کولاو کړي، زامبیل ته حکم وکړي چغه ووایي چې یاره دا بلا قید کړه او په دې کې دا بلا په هوا شي او دا غاړه چې زامبیل یې راکاږي خړوب شي چې د زامبیل ته ننوځي، په زامبیل کې قید شي. عمر عیار ډېرې زیاتې منډې وهلې، ډېرې ځان ستړی کړی، نو په ځمکه باندې خور ور پرېوځي، دا لاسونه یې داسې خواره کړي
دغه وخت د شپې خو د شپې دغه کار ښیي چې سپوږمۍ راختلې د اسمان په منځ کې ولاړې او تکه سپینه رڼا ګیر چاپېره نو عمرایار د خدای شکر ادا کړي چې الله ستا شکر دی که دا د سپوږمۍ دا رڼا نه وی دا روښنایي نه وی نو لکه ما به د دې بلا سره دا مقابله څنګه کوله د دې نه به ما څنګه ځان بچ کوم عمرایار خپل اس بیا راولي وی تړي او په خپله لږ ځای ځان له برابر کړي سملي آرام کړي ځکه چې شپه شوي دی ډېرو منډو تر ډېر زیات ستړی کړی دی چې کله سملي نو ښه په جوور خوب سملي ښه مزېداره کله چې سهار د نور دا سیره پرې ولګي که نور راوخېږي دی سترګې وغړی سترګې چې وغړی خو چې څه ګوري چې یو بل آفت په ده راغلی دی آفت پرې دا راغلی دی چې دی اوس د لاس او خپو نه جوخ تړلی شوی دی په پړو باندې ټول لاندې باندې دا پړي چې چاپېره شوي بس دی په مثال کې د یو پیشوګۍ دغه شانې پروت دی دی اوس حیران دی ګیر چاپېره ګوري زه چې وکاته نو اس هم د ونې سره تړلی شوی دی د ده دا زامبیل هم د اس سره تړلی دی په دې اس پورې تړلی دی ده کوشش وکړو چې یاره په څه طریقه په څه په غورځېدو پاڅېدو باندې زه لاړ شم دا خپل زامبیل راولم خو چونکې دی بند په بند تړلی شوی نو دی ړق هم نشي ولی چې په دې کې ناګهانه د ده نه ګیر چاپېر داسې په دایرې په شکل کې د ده نه ګیر چاپېره اور بل شي اور بل شي دا اور بلیږي لګیا دی نه لرګي پراته دي نه بل څه شي خو بس غیبي اور بلیږي او دا ټقارې خیږي او دومره تپ او دومره تکلیف یې عمرایار ته لکه د تنور په منځ کې چې څه چرګ یا څه شی په سیخ کې پیلی کېدي هغه ګیر چاپېره ورته هغه تپ هغه اور د هغې تپ ته لاس هغه پخېږي ورتېږي دغه شان عمرایار ته خپل وجود په ورتېدو په پخېدو محسوسېږي عمرایار ډېر کوشش کوي ډېر لا ځان خلاصوي لاسونه خلاصوي اخر چې ونه شي نو الله ته سوال وکړو چې خدای پاکه دا څه غټ امتحان او څه غټ ازمایښت دی راباندې راوستلی چې لکه زما ته پکې څه لار څه حل نه معلومیږي او خدای پاکه تا خو ډېرو سختو حالاتو نه د ډېرو ناممکنه حالاتو ناممکنې ځایونو کې زما امداد کړی ډېرو سختو حالاتو نه زه ایستی یم او خدای پاکه که زما نصیب نو د دې نه هم ما وباسه د دې سختۍ نه ما وباسه چې په دې کې ناګهانه څوک وخاندي شین شي د خندانه د دا خبرې چې واوري عمرایار چې داسې یو طرف ته وګوري څه ګوري چې شمیر ولاړ دی توره ورسره ده تورې راویستل او ډېر په قهر کې دی ډېر په غوسه کې دی عمرایار ته پته ولګي چې لانجه ورانه ده عمرایار ته وایي شمیره ته هغه ورته وایي او زه ما په تا ډېر خپل کوشش وکړو ډېر خپل غیبي څیزونه خپلې بلاګانې مې درپسې راولېږلې خو په تا باندې د یو شي هم چار رانغی او چې ونه شو نو اخر درپسې زه پخپله رالم او نن به زه تا ژوندی نه پرېږدم او وجنم به دې او وجنم دې په دې چې تا زما د پلار قاتلان زما نه بچ کړي دي زما د پلار قاتلان دې زما نه خلاص کړي دي د هغوی امداد دې کړی دی په کار دا و چې هغه تا ما ته حواله کړی وی او تا هغه ما له رانه کړو نو ما د ځان سره دا واده کړی چې زه بلاول تا بربادوم تا به وجنم د هغې نه بعد به زه دغه د خپل پلار د قاتلان وجنم عمرایار چې د خپل حالاتو ته وکتو چې زه خو بند په بند تړلی شوی یم او د ده سره توره ده په دغه ځای کې ده لږ د ټایم او جوړولو لږ د خبرې جوړولو کوشش وکړ نو ته وایي چې ګوره شمیره وراره اصل کې خبره داسې نه وه ستا پلار چې هغه زما ورور و هغه زما ملګری او ډېر جوخ ملګری مې او زه به څنګه د هغه قاتلانو ملګرتیا کوم یا د هغه قاتلانو څنګ به کومه خو زما صرف دغه یو مصلحت په ذهن کې و د یو خبره مې په ذهن کې وه چې که دی فرض که دغه دواړه پیریان مړه کړي نو دا خبره بیا تر ډېره عمره پورې روانه ده ځکه چې که تا دغه پیریان وجنې نو دوی به هم تا داسې په دمه نه پرېږدي د دوی نور خلک د نور پیریان دي بس د عمرونو دښمني ده هغه به راشي بیا به هغه ستا به هغه حالاتو ستا به هغه نتیجه چې کومه آخرنی حالات سره پلار شي نو ما وی چې لکه د دې نه څه نه جوړېږي زه به د شماره او د ده مصلحات وکړم د دوی روغه به وکړم او د دغې روغه په بدل کې به شماره نه ستا لپاره څه نه څه واخلم هم زما دغه سوچ چې زه به ستاسو دواړو روغه وکړم روغه به راولم نو دا د عمر دښمني به ختم شي ډېره خطرناکه دښمني ده زما دغه سوچ دا شمیرو ته و چې عمرایاره ته به اوس قیسې نه جوړی قیسې به نه جوړی ما ته به خبرې نه کوې خو لنډه خبر دا کړه چې زما د دښمنانو ملګرتیا یې کړې ده او مرګ دې رانږدې دی زه دې پرېږدم نه عمرایاره ته وایي چې دا که دغه شي ستا خوښه او خامخا بیا هم ما وجنې نو بیا دغه داسې چل وکړه چې ما لږ ساعت له کولاو کړه چې زه یو څو رکعته نفل وکړم او د هغې نه بعد که ته ما وجنې نو هېڅ خبره نه ده خپله مرضي کوه دا شمیر د خندا نه شین شي دی و چې ښه ته عمرایار یې یارې زمانه
هوښیار انسان یې او ډېر زیات ذهین یې. زه په تا نه یم پوه، زه به تا اوس کولاهم او لکه ته زما په تا دومره اعتبار دی زه تا کولولی شم. ته خو ډېر چالاکه انسان یې، زما نه ځان بچ کړې. او نپل چې ته کوې نو دغسې په اشاره هم کولی شي. بس تا سره لږ ټایم دی او دغسې په اشاره دا نپل وکړه. دا شمیر ده ته دا خبر وکړي عمرایار په دغه دایره کې دننه پروت وي، دغه اورو ته بلیږي. عمرایار بیا په دې زړه کې الله ته سوال وکړي خدای پاکه ته مې امداد وکړي نو زما ته خو بل څه لار نه ده معلوم، او ما که غلطه کړې نو خو ما ته پته نه شي، او که صحیح کار مې کړی نو خدای پاکه ته زما امداد وکړي. چې په دې کې ناګهانه د عمرایار دا بدن دی داسې رانیغ شي او ودرېږي دغسې تړلی، او ناګهانه یو خرپ شي چې د ده دا ټولې رسۍ په منځ کټ شي او رسۍ ګیر چاپېره وغورځېږي، او ناګهانه د ده دې لاس ته یو توره راشي، ښه مضبوطه اوږده توره. عمرایار چې دا ویني نو دی ډېر زیات خوشحاله شو، د الله شکر دی که خدای پاکه وایي ستا شکر دی، او د دې اور نه بهر ته راټوپ. بل خوا شمیر چې دا ویني چېرې دا خو سړی خو آزاد شو، توره ورسره هم په لاس کې ده، حیران شو، خو د حیرانېدو نه وروسته هغه هم را حمله کړه، په ده راغی. لنډه خبره دغه چې د شمیر او د ده مقابله شروع شوه، په یو بل باندې حملې کولې. عمرایار ډېر یو چالاک، ذهین، یو تکړه او ډېر جنګجو انسان و. حملې کېدې چې په آخر کې په عمرایار بری وموندو. لنډه خبره دا چې د شمیر نه یې سټ ودنګ او په هغه ځای کې ولګېد. کله چې د شمیر دا قصه ده ختمه کړه نو د زر دغه لال قمې په ژبه کې کېښود، ګیر چاپېر یې نظر تاو کړو چېرې دا څه غیبي امداد و یا څوک راغلي و چې یاره زما دا امداد یې وکړو، زما مدد یې وکړو، خو هېڅ څوک هم نه. بیا شمیر په اړه کې وي چې خدای پاکه دا شمیر د عمرایار په اړه کې وي چې خدای پاکه دا شمیر خو زما د ملګري زوی و، او لکه ما له نه و په کار چې دی ما وجلی وی، خو لکه زما سره بله لار نه وه چې ده زه وجلم نو لکه دغه زما سره دغه یې لار وه، الله پاکه ته ما ته دا ګناه ته ما ته معاف کړي. بیا د دغه ځای نه پاڅي او روان شي، لالې په خوله کې ایښی دی چې یاره د اوس نه لکه مخې ته د دیوستان دغه رانږدې دی، سرحد رانږدې دی، نو که څه راځي چې زه د اوس نه یې نه وه. دی روان دی چې کله دی د دیوستان سرحد ته نږدې شو چې په دې کې ناګهانه ده ته په هوا کې څه پیریان په پرواز په الوتو راتله ولیده. ده چې دا پیریان ولیده نو دی زر د خپل اس نه راکوش شو، یوې غاړې ته شو، یوې غاړې ته پټ ودرېده. دغه پیریان راله کته راکوش شو، په دې ځمکه ودرېده، او دا یو سردار شوترنګ دی، ورسره څه پیریان نور دي. د دې شوترنګ سره دغه شهزادګۍ دواړه په قید کې په پنجره کې، دا پنجره همیش دی له ځان سره ګرځوي هر چېرته چې ځي. دوی اوس راغلي دي د کوه خاپ نه، د خپل ملک نه راغلي د انساني آبادۍ کې په تلاش راغلي وو. یو داسې کلی، یو داسې ځای ګوري چې په هغې کې انسانان یې خوشی کلی، چې د هغې نه دوی انسانان اغوا کړي، انسانان ترې وتښتي، هلته بیا سردار شوترنګ به وینه هم څکي او دغه غوښه به هم په خپل استعمال کې راولي. د دغې دپاره راغلي دي، نو راغلي دي ګیر چاپېر د انسانانو آبادي لټوي، چې په دغه ځای کې په د شوترنګ باندې چونکې عمرایار دغلته نږدې و نو د ادمزاد بین پرې ولګېد. دی چې کله دې ځمکې ته راکوز شو ګیر چاپېره دا پوزه پړسۍ را پړسۍ او دا نارې و چې ادم بین دی او ادم بین دی، هر څه چې دي خو دلته ما ته نږدې ګیر چاپېره راته د انسانانو آبادي ښکاري، او شا به فوراً خواره شئ او د انسانانو آبادي ولټوئ چې په کوم ځای کې آبادي نو لکه کوشش وکړئ چې څومره ډېر نه ډېر انسانان تاسو قید کولی شئ هغه ترې راولئ. د ده سره چې کوم پیریان وي نو هغو ته ټول خبره چې لاس په نامه شي، او دته و چې سردار ته حکم کوه، بس موږ دغه ګیر چاپېره خواره شو. کله چې دا پیریان ترې خواره شي، دا عمرایار ورته پټ ولاړ دی، غمی په خوله کې دی. دا سردار شوترنګ په دغه ځای کې فکر ته پرېږدي، و چې یاره موږ خو د هغه ځای نه د خپل ملک ته په پرواز، د هوایي پرواز ځکه رالو، هوایي لار موږ ځکه اختیار کړه چې موږ ته لکه لاندې انساني آبادي ښکاره شي، کوم ځای ښکاره شي د لرې نه وینو چې بیا پسې ورکوز شو. او دلته خو ما ته د لرې لرې پورې د هوا نه موږ انساني آبادي نه ولیدلې، او په ما باندې د ادم بین لګي، د ادمزاد بین را باندې لګي، او انساني آبادي شته نه، او د ادمزاد بین را باندې ډېر تیز لګي، او هر څه چې دی خو دا چېرته ادمزاد دی، او دلته خواوشا چېرته نږدې دی، چېرته ډېر چالاک ادمزاد دی، چا سره خپلو عملیاتو او په چل ول باندې ځان غیب کړی دی، و چې راشه زه ځان هم غیب کوم او تماشه کوم چې دی په کوم ځای کې دی. دی ځان غیب کې ګیر چاپېره تماشه وکړي، خو
عمرایارو ته په نظر رانشي دغه د شاه پرستان دغه غمي په طاقت باندې دې ترې غیبي. عمرایار چې کله په نظر رانشي دی بیا د شوترنګ حیران ولاړ شي، یاره څوک خو شتی نه و، بین بیا هم په ما لګي. دغه ځای کې چې عمرایار د ده دا خبرې واوري نو عمرایار سم خوشحاله شي. د خدای نه شکر ادا کړي چې خدای پاکه زه به لا کوه قاف ته تلمه، دیوستان ته به تلم او د ده سره به ما مقابله کولو. د نورو دیوانو د نورو پیریانو رکاوټ په لانجې به وي، غویمې به وي، او دا خدای پاکه دا خو تا ما په اسمان غوښتو تا ماله دی په ځمکه راکړو. او دی غلی د دې شوترنګ خوا ته ځان ورسوي او په دغه ځای کې خپل زامبل خوله کوله کړو. ناګهانه چغه کوي د شوترنګ نه دې دا پنجره دې پرېږدي او شوترنګ دې په دې زامبل کې قید کړی شي. دی چې دا چغه کوي شوترنګ چې دا اواز واوري نو ده ته دا دمکیانې شروع کړي، ده ته وایي چې عمرایار دا ته ښه کار نه کوي، که زه دې قید کړم نو زه به دا چل وکړم، ابلیس په تا پرې نه دی، ابلیس زمونږ خداوند دی او زمونږ خدای دی، هغه به تا داسې کوي او به تا داسې کوي، زه به دا چل وکړم، زه به دا چل وکړم. خو هغه هسې بیا د نه خلاصېدو هغه دمکیانې کوي، د نه خلاصېدو هغه خبرې کوي، او په دې کې چې د ده د لاسه پنجره خلاصه شي په ځمکه ولګي. او دا سردار شوترنګ چې په هوا شو، په هوا کې تاویږي او دوی څه ډېرې چغې ووایي، ډېرې لطې ووایي، خو لاړ شي او په هغه زامبل باندې ورننوځي، بس زامبل خوله پرې رابندې شي او پای کې قید شي. عمرایار ډېر زیات خوشحاله شي. عمرایار هغه نور پیریان په خپل ځای پرېږدي او دغه پنجره د ځان سره کې پرستان ته ځان ورسوي. کله چې پرستان ته ځان ورسوي نو هلته دغه پنجره کولاو کړي. پنجره چې څنګه کولاو کړي او دغه مرغۍ ترې راوځي نو دغه مخې سره چې څنګه د پنجرې نه راوځي نو د دوی نه هغه ښاپېرۍ جوړ شي. ښاپېرۍ چې جوړې شي او پرستان کې چې کله خلکو ته دا پته ولګي چې ښاپېرۍ راځي شي، لوی جشن وي، لویه خوشحالي. کله چې د شاهي پرستان محل ته لاړ شي، د هغه ځای ته لاړ شي نو هغه ملکه او باچا دواړه راوځي په خپلو بچو پسې میلاو شي، ورسره ډېر زیات وخته خوشحاله په هغه شپه باندې ډېر یو غټ جشن وشي. د عمرایار دپاره ډېر غټ پروګرامونه کوي او په سبا له بیا عمرایار د هغو د ځای نه را رخصت شي. د عمرایار دپاره ډېر انعامونه راټول شوي، هر پریزاد او هر ښاپېری او هر کس د خپل شوق مناسب زر جواهرات او امیلونه او کاڼي او قیمتي خو چې څه د چا په لاس راغلي هغه دله د خوشحالۍ نه ورکړي. شاه پرستان هم د خپل د باچایۍ مطابق د خپل حد مطابق دله د دنیا انعامونه ورکړي. عمرایار په راواپس کېدو کې په رخصتېدو کې د شاهي پرستان امانت یعنې د هغه چې کوم غمی کوم لالي هغه واپس هغه ته حواله کړي، ولې چې هغه دته صرف د یو امانت په شکل صرف د دغې منصوبې د پوره کولو د دغې میشن د پوره کولو دپاره دته حواله کړی شي او بیا واپس راشي. واپس چې راشي کله عمرایار نو سیده لاړ شي د ظهیر سره ملاقات وکړي. د ظهیر سره چې کله ملاقات ته لاړ شي نو څه ګوري چې دیو د دغه چې کومه مدرسه ده یا کوم جومات ده د دې شاته یو چمن دی، ښکلی مزیدار باغ غوندې کې دی، باغچه ده، په هغې کې دی د ظهیر سره میلاویږي نو د ده نه اخوا یو دوه بوډۍ دي په مانځه ولاړ دي او داسې مشغول دي په دې مانځه کې چې د دوو رکعاتو نه سلام ګرځوي او بیا ودرېږي، بیا سلام ګرځوي او بیا ودرېږي. عمرایار حیران شي چې دا به آخر څوک وي. خیر خدای د ظاهر سره میلاو شي، ده ته ټولې قیسې وکړي، ټولې خبرې ورته وکړي. نو دا ظاهر ورته وایي چې یاره عمرایار کاکا کله چې ته په تکلیف کې وي، کله په خطرۍ کې ته چې لاړې نو زه وده وم او ما په خوب کې ولیدې چې یاره ته په تکلیف کې په سخته کې. نو ما د هغه ځای نه بیا خپل جادویي طاقتونه خپل د پیري طاقت استعمال کړو، ما تا ځان در ورسو او ستا هغه رسۍ مې کټ کړې، ته مې راوچت کړې او بیا مې تا توره په لاس کې درکړه. او د هغې نه بعد بس زما بیا یقین و چې لکه زما تره داسې راټوغ سړی نه دی، داسې واړه انسانان واړه کسان د ده لاس ته نه ټینګېږي. او بس په هغه ساعت بیا د هغه ځای نه را رخصت شو. بس بیا ما ته پته وه چې د دې نه بعد زما تره خپل لینډ کولی شي. نو عمرایار چې دا خبره واورو نو لکه دی ځان ته رانږدې کړي دغه ظهیر او ډېر خوشحاله شي. ښه ویل که هغه ته وي چې زما د مدد دپاره راغلی وې. بیا یې د عمرایار تپوس وکړي چې تا بوډۍ څوک دي، دا څوک دي؟ نو ظهیر موسکی شي ورته وایي چې دا زما هغه مور او پلار دی چې د نن نه څه لږ وخت مخکې په ما پورې نښتي وو. زه یې واپس به ورتلم او ما ورته ویلي چې زه نه ځم او که تاسو پاتې کېږئ نو دلته پاتې شئ. او چې ونه شو نو اخر دوی مې په خپل ضد باندې دلته پاتې کړه او دوی مې هم د خپل دین ته راواړل، دوی مې هم مسلمانان کړه. اوس په دې باغچه کې دا غټې چې کومې غټې ونې دي دغې نه یې ځان له کور جوړ کړی، په دغه ونو کې اوسېږي او دلته زما سره دي او خپل عبادت کوي، مونځ اودس کوي او داسې خوشحاله دي او داسې په سور کې دي او وایي چې بس اوس به تر ټول عمره پورې موږ دلته اوسېږو، ستا سره به یو.
عمرایار ډېر زیات خوشحاله شو چې دا خو ډېر غټ کار وشو. ده ته بیا وایي چې یاره دوی په خپل عبادت کې ډېر زیات مشغوله دي، اوس دوی له هسې عبادت نه خرابوم، خو ما سره په زامبیل کې څه قیدیان دي او ځمه چې په سمندر کې لاهو کړم او په سمندر کې غرق کړمه چې دا زامبیل ته اوس غرق. دا ظاهر ورته په دغه ځای کې بوسکۍ شه او ورته وایي چې ما ته پته ده چې ستا سره په زامبیل کې څوک قیدیان دي، ځه لاړ شه او ته خپل کار وکړه. عمرایار بیا دغه ځای نه ذهین رخصت شي، لاړ شي سمندر ته، د زامبیل خوله کولاو کړي، زامبیل ته حکم وکړي چې سره د شوترنګه چې د دیوستان زما سره کم پیریان دي، کم رذیلان او ظالمان قیدیان دي، هغه دې راویستی شي او په سمندر کې دې لاهو کړی شي، غرق کړی شي، چې په دې کې سره د قصابي پیري او سره دغه نورو پیریانو سره د شوترنګه هغه دا زامبیل نه راوباسي او دغه چې څنګه راوځي په دې سمندر کې په کته ور غوپه کړي او لاهو کړي او د همیشه دپاره هغه په دغه سمندر کې ورغر کړي. بیا عمرایار راضي خوښ شو، د خپل زامبیل دا خوله کولاو کړي، هغه ته حکم وکړي چې د زامبیل نه چې کوم هغه دوه هندوانې رامداس او شنکر چې هغه را ازاد کړه. هغه چې څنګه را ازاد کړي هغو چې د عمرایار وینو چې را منډې کړي د ده په خپو را پرېوځي. عمرایار چې زر یو طرف ته شي هغو ده ته دا معافیانې غواړي او دا توبې وباسي، دغه کوي چې لکه زموږ نه سخته غلطي شوه، موږ بیا دا کار نه کوو، لکه ته یو پېره ته موږ معاف. عمرایار چې دوی دا زاري او دا منتونه ویني او دا توبې ویني د خندانه شین شي. عمرایار ته وایي ځئ خپله مه هوئ، ستاسو له په دې زامبیل کې چې تاسو کوم شته په دې تیاره او په قید کې پراته دا شته قید ستاسو دپاره د شته سزا پوره او زه یې اوس چې ګوره په شا ورغور. دغه دواړه هندوان چې منډه کې خو داسې منډه کې چې دغه خبره چې سمه دوړه پسې ورپسې په دې یره کې چا چې نه د عمرایار موږ دوباره راګیر کړو بیا په دې زامبیل کې قید کړي. دغه یو ډېره ښکلې خوندوره او مزیداره د عمرایار او د دیوستان یوه نوې قصه چې ما ستاسو د مخکې راوړې، امید ده چې انشاءالله ستاسو به خوښه شوي که اخرنۍ قسط چې پای ته ورسېده او ختم شو، څلورو قصونو کې دا قصه ختمه شوه. په دې قصې په باره کې خپله رایه موږ ته په کمنټ کې ضرور راکوئ. نو عمرایار داسې نور هم ښکلې زبردستې مزیدارې قصې ډېرې مشهورې قصې دي، که ستاسو خوښه انشاءالله په روان وخت کې به د هغه نورې قصې هم ستاسو د مخې به وړاندې کوم. نو نور داسې د ښکلې خوندورو مزیدارو قصو دپاره انشاءالله زموږ سره اوسېږئ. هېچ رب مزه یو جهان من نخواد و باسئ. د الله په امان.